وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسلمانان ورونو دروجه میاش قرآن مجید کی راغلی دی چې دا د تقوا د پاره ده چې سړی په دې روزه کې به پرهیزګار وي. په ټوله زندګي کې به یې خروجه کې راز دا دی چې سړی د تقوا درسونه زده کړي او په ځان کې صفت د تقوا پیدا کړي. تقوا معنی دا ده چې ګناه نه ځان ساتل. بیا ضروری تقوا په روزه کې دا د ژبې تقوا ده، د ګناهونو نه. د ژبې ډېر مشکلات دي، روزهدار مسلمان به د ژبې ډېر کنټرول ساتي، لکه څنګه چې د اوبو او د خوراک نه ځان ساتي نو د خپل ژبې حفاظت هم کوي. په یو موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې دا ژبه کنټرول ساتي. صحابه ول د ژبه په خبرو به موږ نیولې کیو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل خلق چې نسکور دوزخ ته ځي او په مخونو په سپېږمو جهنم کې لویږي دا د ژبو لو کړی دي. بخاری او مسلم کې دا حدیث ده چې کله کله یو بنده یو خبره کوي دا غي سوچ نه وي، لیکن دا هغه خبره د لاس او دوزخ ته دومره کته ولويږي لکه مشرق او مغرب چې د یو بل نه څومره لري ده. او حدیث کې راځي نجات دا ده بچاو او سلامتیا چې جبه ساته په کور کې اوسېګا او په خپل ګناهونو جاړه. دی اصول باندې چلےګا نو الله تعالی به تعالی نجات درکې. نجات په ترمذی کې دا راځي او صحابي ول سفیان الثقفي چې ماته خبره وکړه چې په عمل کوم نبی صلی الله علیه وسلم ول ته ودسی او جرب زما الله دې به برابر اوسېګا. بیا ما ویل چې ته زما باره کې د څه شي خطر ډیر لري. پیغمبر علیه السلام خپل جبهونی ولا او دا ډیر خطرناک اندام دی، ځکه په دې دنیا هم تباہ کیږي او آخرت هم تباہ کیږي. بلکې که سوچو کې د شرونو او د فسادونو زیات انتها دا جبه ته رسیږي. عبد الله ابن مسعود وی چې خلکو د فضول خبرو نه ځان ساتي، چې څومره خبرو د حاجت دا کوي بس. محمد ابن واسع هغه مالک ابن دینار ته ای ابو یحیی د جبو ساتل دا د پیسو نه ډیر ضروری دي، ځکه که پیسې به ځای ولګي دومره نقصان نه کوي لکه جبه ځای استعمال شي. امام اوزاعی چې مشهور امام دی د اهل سنت والجماعت، هغه وی مونږ ته عمر ابن عبدالعزیز لیکلیو ډیر نصیحتونه راته لیکلیو، خو یو نصیحت راته دا لیکلو چې څوک مرګ مني هغه ته لږه دنیا هم ډیر ښکاري. چې څوک مرګ مني هغه ته لږه دنیا هم ډیر ښکاري، او څوک چې خپل خبره مخبل اعمال غني نو دا لږه خبرې کوي. چې د نورو اعمالو حساب بکیږي د جبو بم کیږي. عبد الله ابن مسعود به قسم کوو چې زما د په هغه الله تعالی قسمی چې بل الله نشته دی چې جبه ډیر جیل ته محتاج ده. د سه ساته په خله کې بندا لکه حکومتونه چې جیلیان څنګه ساتي چرانونه تختی. ځکه پندامونو کې خطرناک حرکت چره ده د جبه ده. تعجب ده چې ډیر خلک د حرامو پیسو نه ځان ساتي. د څه په بندلو پیسې خلک ولورګي خو نه اخلم حرام دي، او تهجد کوي نه غوړاړي ټوله شپه، لیکن د غیبت او د جبه د ګناهونو نه ځان نه ساتي. ځکه جبه خوږ اندام دی خو ډیر نازک اندام دی. دې وجنه په ټول عمر کې او خاص کر په رمضان کې د جبه احتیاط پکار دی. خدا دې چې سړی د چا سره ډیر کینی پاسې نه، ځکه انسان کمزور دی. په دې کې د انسان مشکلات راځي. او حدیث کې دا راځي 9/10 ګناهونه دا جبه کوي، یعنی ګناهونه لس برخې دي. په دې کې 1/10 باقی اندامونه کوي او 9/10 چې نو دا د جبه نه کوي. الله تعالی دې موږ د جبه د شر نه وساتي. الله دې زموږ ساس روزه قبول کړي. واخر دعوانا